السلام علیکم ګرانو کتونکو په دې لار تېرېدمه دا یو وړوکی شان هوټل مې ولیدو شاهد انور په تصویر باندې چې دی دغه هوټل د لرې نه خلکو ته په نظر راځي شاهد انور دا تصویر مې ولیدو نو ګورم چای هوټل دی چې دا یې په څه سوچ باندې روان کړی دی ملګري السلام علیکم څنګه ملګري ښه خیر دی امن دی وخت ساعت ښه تېرېږي د شاهد انور دا تصویر مې ولیدو راتاو شوم داسې په دې لار تېرېدمه نو حیرانه شوم چې دا تاسو په څه سوچ روان کړی دی ملګري اول راته خپل نوم واله بیا راته ووایه چې دا هوټل دا وړوکی شان دی کوم کاروبار دی دا مو په څه سوچ روان کړی زما نوم اختر علي دی ها جی او روزګار خو مو وړوکی هم روان کړی دی خو بزنس سوچ باندې مې روان کړی دی ها جی چې انشاءالله دې کې مونږ الله پاک مخکې کامیابی د خیر سره ها جی څنګه شاهد انور د تصویر سره څه تعلق دی د دې کاروبار یاره د سره بس زمونږ خچا خبره زړه مینه ده نو په دې بنیاد باندې ما لګولی دی اوس هغه سوچ دی بزنس دی مونږ سوچ هم دی بزنس دی نو صحیح لکه شاهد انور خبره چې خپله چېرته چولي خرڅوي خو پردي کار پردی غلامي پردی مزدورۍ نه ځان بچ کې د شیخانو غلامي مه کوئ بالکل په دغه سوچ باندې تاسو دغه خپله ټیه ولګوله شکر دی لکه زما خپل ورور یو چې کوم دی په اسټرالیا کې دی ها جی خو ما بیچاره دلته د 2 روپو روزګار کوم خو خپل روزګار کوم الان کې هغه ماته یې چې راشه او راشه ها جی به زه ورته یاره به زه دلته سټ یم دلته ښه وخت تېرېږي زیات خلک داسې دي چې هغه وایي چې یاره پاکستان کې کاروبار نشته دی او زی هلته کې بار ملکونو کې پردی غلامي کوي په هغې کې زاړه شي خپل بچي ته نه پاتې وي خپل ښې بدې ته نه پاتې وي نو هغوی ته به څه ویل غواړئ یاره اصل کې د هر چا یو خپل سوچ دی دا بار چې خلک څومره محنت او مزدوري کوي په کوم ټایم راپاسي او په کوم ټایم واپس ډیرې ته ځي یا کمرې ته ځي که نه نو هم دومره محنت کو پاکستان کې یو سړي وکړو نو انشاءالله چې د هغې نه به زیاتې پیسې ګټي صحیح د شاهد انور په دغه خبره لکه تاسو دا کاروبار چالو کو چې پردی غلامۍ نه خپل کاروبار ښه دی یاره زه خپل ځاني ما نوکرۍ پسې ډېرې منډې تړلې والې دي خو اخري ما چې د ویډیوګانې وکتې نو بالکل هغه سوچ یې راته بدل کړلو او دې فیلډ ته راغلو صحیح څه پیغام به ورکوې داسې نوجوانانو ته چې کم بېروزګاره ګرځي یاره زه خو به ورته دا ووایم چې د 2 روپو روزګار او خپل روزګار نو انشاءالله چې غریبي به خدای ختموي په خپل روزګار کې ټیک شو ډیره مهرباني ګرانو کتونکو تاسو وکتو د دې ملګري هم د شاهد انور په شان ډېر ښکلی سوچ دی شاهد انور که پښتنو ته او که داسې بېروزګاره شازلمو ته لګیا وي ورته وایي چې غریب او ګډې وډې خبرې کوي نو د هغه په خبرو کې هغه یو پیغام وي دا خلکو ته دغه وایي چې یاره پردی غلامي مه کوئ کوشش وکړئ خپل څه کاروبار روان کړئ چېرته کې ځان ته یو ریړو لګوئ چېرته چولي خرڅوئ چېرته نور داسې څه کار کوئ خو پردی غلامي مه کوئ نو دا یو ډېر اهم خبره ده د دې ملګري خو ډېر ښکلی سوچ دی د شاهد انور په سوچ باندې د کاروبار روان کو د ده خو هم زه ډېره زیاته ډاډګیرنه کوم چې خپل کاروبار روان کړی دغه اواز پې نشته دی چې څه ټایم یې زړه غواړي چوټي به کوي په خپله مرضۍ باندې ژوند به کوي او د شاهد انور خبره چې شیخانو غلامي به نه کوي نو تاسو هم کوشش کوئ چې ځان ته څه وړوکی شان کاروبار روان کې خو خپل روان کې دغه وړوکی شان پیغام سره دا ویډیو مخکې شیر کې او مونږ ته راکړئ اجازت چې چېرته هم یې ها د وباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان